زما اکثر پښتانه ورونه خويندې دا سوال کوي چې یاره موږ ته کمزورتیا زیاته ده او دا مسلې راته راځي د طاقت کمې ښه دوايانې دي چې هغه موږ استعمال کوو هغې سره به زموږ وجود ښه وي. نو د طاقت دوايانې مختلف قسم وایټامنز، مختلف قسم منرلز، دې کې چې کوم دی نو مختلف قسم څیزونه راځي چې فولاد پکې راځي، د کیلشیم، ویټامین ډي، دا مختلفې داسې دوايانې وي. د طاقت دوايانې موږ د عمر مطابق، د وجود چې کوم ساخت دی د هغې مطابق، د جنډر مطابق یعنی زنانه دی نارینه ده د عمر څه دی دته نورې بیماریانې شته یا نشته د هغې مطابق ورکو. لویو ته یو شان، وړو ته بل شان، زنانو ته بل شان، او خصوصا بیا د هغې د وجود ریکوایرمنټ یعنی ضرورت څه دی د هغې مطابق چاته به آیرن زیات پکار وي، چاته به وایټامین بي پکار وي، چاته به کیلشیم، چاته به ویټامین ډي پکار وي. نو د هغې مطابق ته کوو. خو نارملي که تاسو وګورئ یو داسې ټانک چې کم تقریبا د هر عمر کسان استعمالولی شي او فایده ته حاصلولی شي، هم نارینه هم زنانه، نو هغه سربیک زی یعنی سربیک زیډ که د دې تاسو استعمال کوئ نو د دې ستاسو په وجود باندې ډیر ښه اثرات وي. خو کله هم دا د خپل ډاکټر مشورې نه بغیر استعمال نه کوي، چې کله هم استعمالوي خپل ډاکټر سره په یو ځل مشوره خامخا وکړئ.